آیا اټکل کولی شئ چې جرمني څومره موزیمونه لري؟ جرمني له امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو ډېر موزیمونه لري او شمېر یې 6840 ته رسیږي. یوازې په برلین کې 170 بېلابېل موزیمونه دي. برلین ډوم د برلین ستره او مشهوره کلیسا ده چې بنسټ یې په 1451 کال کې ایښودل شوی دی. بیا وروسته په 1893 کلونو کې بیا رغېدلې ده او دا وروستۍ بڼه چې ده د همدې وروستي وخته. په سر یې چې کوم صلیب ګورئ هغه له سرو زرو څخه جوړ دی او دننه چې ورځئ هغلته کولی شئ ځینې شیان وګورئ ځکه اوس له کلیسا څخه د موزیم ګټه اخیستل کیږي. د دې ودانۍ بڼه ډیره ښکلې ده او په جرمني کې یوه له مشهورو ودانیو څخه ده. دا هم د موزیمونو په جزیره کې ده او ترڅنګ یې شاوخوا نور موزیمونه هم شته. د بیلګې په ډول پرګامون موزیم چې په هغې کې د سومریانو د بابلیانو اړوند ډېر تاریخي آثار لیدلی شئ. د مصر د موزیم دی، د رومیانو موزیم دی، خپله د برلین د تاریخ اړوند موزیمونه دي او ځینې نور چې کولی شئ راشئ او لیدنه ورڅخه وکړئ. دا د برلین زوړ تاریخي موزیم دی چې د نیو کلاسیکل معمارۍ یو تر ټولو مهمه ودانۍ ده په جرمني کې. په دې موزیم کې د رومیانو او یونانیانو د تمدنونو اړوند آثار ساتل کیږي او که فکر مو وي د 18 ستنې لري دا بلډینګ او جوړ شوی هم هماغه د یوناني معمارۍ په شکل دی. د هغې یونان او د روم د پخوانیو ودانیو شکل لري. په سر یې چې کوم بیرغ رپیږي دا د اوکراین بیرغ دی او له هغوی سره د همدردۍ په پار د جرمني یا د اروپایي هیوادونو په بېلابېلو سیمو یا ښارونو کې په ودانیو دا بیرغونه درول شوي دي. خو اصل کې دا جرمنی دی او بیرغ یوازې هماغه یادونه مې چې وکړه د هغې خاطره درېدلی دی. په 2019 کال کې څو کسه غله راغلل او له بوډه موزیم څخه یوه داسې سکه غلا کړه چې 100 کیلو وزن یې درلود او له خالصو سرو زرو څخه جوړه شوې وه. په دې سکه باندې د ملکې الیزابت انځور نقش شوی و او د یونسکو او ګینس په ریکارډونو کې ثبت وه. دا سکه د کاناډا هیواد له لوري دلته په بوډه موزیم کې امانت ایښودل شوې وه. که څه هم وروسته غله ونیول شول خو سکه تر اوسه نه ده موندل شوې. له دې ځایه د برلین سیند یا شپرې په 2 برخو ویشل کیږي او د موزیمونو جزیره پیلیږي. دا جزیره چې شاوخوا 1 کیلومتر اوږدوالی لري د یونسکو د نړیوال میراث برخه ده او څو بېلابېل موزیمونه پکې ځای پر ځای شوي دي. له دې جزیرې او موزیمونو څخه هر کال شاوخوا 3 میلیونه کسان لیدنه کوي. دا زما شاته د جرمني د هنرونو موزیم دی. دا هم په جرمني کې او خصوصا په برلین کې یو له مهمو موزیمونو مشهورو موزیمونو څخه دی. دا موزیم هم د موزیمونو په جزیره کې دی او برلین ډوم یا د برلین سترې کلیسا ته نږدې دی. شاوخوا یې ډېره ښکلې سیمه ده، خصوصا دا بیرون برنډې چې دي دا یې ډېرې مشهورې دي. که وخت مو درلود دلته راشئ. د دې ترڅنګ یو پل دی چې زه به وروسته درته وښایم. پل ډېر مشهور دی چې ډېر خلک راځي هغلته عموما د واده مراسم نیسي یا یو خاص ځانګړي محفلونه نیسي چې د هغې په سر نڅا کوي یا انځورونه اخلي په دې تاریخي سیمو کې د واده په ورځ. شاوخوا کې نور هم ډېر موزیمونه دي، ټول یو له بل سره تړلي دي. ښه خبره دا ده چې په برلین کې د هرې میاشتې په لومړۍ یکشنبې موزیمونو ته تګ وړیا دی. نو که برلین ته راغلی په داسې یوه ورځ ځان برابر کړئ او له موزیمونو څخه لیدنه وکړئ. ډېر نوي او په زړه پورې شیان به وګورئ.
هغه پل چې ما یادونه کوله دا پل دی ښایي درته په زړه پورې وي که پوه شئ په برلین کې له وینیس څخه هم زیات پلونه شته دلته د سترو پلونو شمیر 960 دی خو که واړه پلونه او پلچکونه هم ورسره حساب شي شمیر یې له 2000 اوړي او دا د برلین یو په زړه پورې فکټ یا واقعیت دی چې ډېر وخت یادونه کیږي دا همبولټ فورم دی د بشري تاریخ هنر او کلچر موزیم دی دلته پخوا یوه بله ودانۍ وه د جمهوریت ماڼۍ یې بلله خو هغه په دوهمه نړیواله جګړه کې ورانه شوه او پر ځای له 2012 څخه تر 2020 پورې دا ودانۍ ورغېده همبولټ د جرمني یو پخوانی ډېر مشهور عالم و دوه ورونه وو د هغه په نامه دا ودانۍ ده یا دا موزیم په دې نامه یو پوهنتون هم شته چې د جرمني له مشهورو پوهنتونونو څخه دی همبولټ یونیورسټیټ او ډېر زیات محصلین لري په 1310 کې بنسټ ایښودل شوی دی شاوخوا 6222 محصلین که څه هم ځینو ځایونو کې دلته اوس لا هم کار کیږي خو بیا هم کولی شئ راشئ د یوې برخې ټیکټ یې چې لوړ چت ته خیژئ وړیا دی زه به بیا د هغې ځای هم د برلین ځینې سیمې درته وښیم Genießen Sie die Aussicht. Hallo. Sie auch die Dachterrasse? Ja. Nehmen Sie den jungen Mann noch mit, ja, ne? Okay. Das ist nett. Ja, danke bitte schön. schön, viel Spaß. Ja. دا د همبولټ فورم چت دی یا دختراسه ده چې کولی شئ دلته راشئ په ویب سایټ باندې ټیکټ وړیا اخیستلی شئ او د برلین ننداره وړیا کولی شئ وړاندې د برلین ټاور دی ورپسې دا د برلین کلیسا ده برلین ډوم چې مخکې مې یادونه کړې وه او لاندې هم موزیمونه دي یا د موزیمونو جزیره ده او ورپسې نورې سیمې دي د برلین لږ وړاندې چې بیا ځای برانډنبورګ ټور دی چې په راتلونکي ویډیو کې به یې په جزیاتو ووینئ د برلین فوتوریام یا فیچوریام یا د راتلونکي وخت موزیم دا موزیم په 2019 کال کې پرانستل شو د شخصي کمپنیو او دولت په ګډه پانګونه جوړ شوی او د راتلونکي په اړه د علمي بحثونو پوښتنو او نظریو ځای دی راځئ دننه ورشو چې څه پکې دي ورتګ وړیا دی کولی شئ ورشئ خو خپل بکس او څه چې در سره وي هغه باید دلته یو ځای کې کېږدئ خپل پې کړئ او بیا وګرځئ خپل کالي پکې کېږدئ او د دروازې د قلفولو لپاره باید 1 یورو یوه سکه ور واچوئ تر څو قلف شي کلی در سره واخلئ او بس وګرځئ زړه پورې شیان دي خلکو ډېر جالب نوښتونه کړي دي
دې کې خو غږونه ډېر لږ خو زه هم نه پوهېږم چې څه به وي او په علمي تخیلي فلمو کې داسې شیان شته. په ځینو هنري اثارو ته تشریح هم لیکل شوې ده په انګلیسي او جرمني. په زړه پورې دی، نه پوهېږم تاسو ته ښکاري که نه. دا چې په زاویې لاندې د لاس ښکاري، نه پوهېږم چې څه جوړېږي. ما ته په زړه پورې دی، حتما به تاسو ته هم وي. زه به لږ دمه جوړه کړم. دلته د کېناستلو لپاره هم ډېر ښایسته ځایونه شته، کولی شئ که راغلی ګرځېدلي وئ یا ستړي وئ دمه جوړه کړئ. دلته میز کې کتابونه هم ایښودل شوي دي، له دې څخه یې لوستلی شئ او یا یې له ماشومانو سره د ماشومانو د لوست لپاره کتابونه دي، دوی کولی شي ویې ګوري یا لوبې پرې وکړي. او کتابونه هم ډېر په زړه پورې دي، اکثره یې د راتلونکي په اړه دي او علمي معلومات پکې ریسرچونه دي او یا د ورته نور آیډیاوې دي یا نظریې دي چې راتلونکي کې به څه کېږي. لومړی منزل دی د ځمکې پر سر، بل راځئ وګورو چې دلته څه دي. میربار هم ډېر دی. دلته یې لیکلي دي چې که هدف مو دا وي چې نړۍ بدله کړئ او زر مثلا سبا یې بدله کړئ، له نورو سره په ګډه کار د بریالیتوب کلي ده یا لاره ده یا اساس ده. نو رښتیا ده، په ګډه کار بریالیتوب راوړي. تیاره خونه ده، خلکو دمه پکې جوړه ده. Du möchtest zu Hause mehr über ein Thema erfahren, sammle es mit deinen Armband. Entschuldigung. رباط وینا کوي، معلومات ورکوي. دې ته نو ډېره حوصله او ډېر وخت پکار دی چې سړی هره برخه وګوري، په هر څه ځان پوه کړي. که راتلی او علاقه مو وله دې ډول علمي او تحقیقاتي ساینسي شیانو سره، باید ډېر وخت ورکړئ. د دې شیانو جوړول هم ډېره حوصله غواړي نه؟ فکر تر څنګ حوصله هم ډېره غواړي چې موږ یې ډېره نه لرو. مازغه دي.
د مرمیو جوړه شوې چوکۍ. د چاپېریال فاجعه هر څه کې یو کیسه پرته ده. زه یو څه نور هم ور وخېږو چې نور څه شته. دا وه د ګرځندوی لړۍ یوه بله برخه. بیا هم له موږ سره اوسئ. تر بیا ښه وختونه.